مهم خبر د افغانستان په ځینو سیمو کې د بارانونو د اوبو کچې لوړېدلو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت ویلي چې نن سه شنبه د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دغه وزارت له خبرپاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو د راوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په بندي سیندونو حوزو کې شوی دی. په خبرپاڼه کې همداراز ویل شوي چې د سیلابونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزني، خوست او پکتیکا په سیندونو او خړونو کې ډیر دی. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو هستوګن دي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل د راوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د سرختنیز قدرمن لیدونکو دا و د نور سم شوي ویډیو تر بیخي چارې ښه